دا اختلافات روان دي، څوک په یو طرف روان دي، څوک په بل طرف. خلک وایي کنه دا لانجې ولې نه ختمیږي؟ دا خو نه ختمیږي کنه. دا قرآن کې الله ولا یزالون مختلفین، همیشه به دا خلک په اختلاف کې رواني. ولې؟ دا امتحان دی، دا ازمایش دی. په دې وخت کې الله ما او تا معلوموي چې څوک په یو روان دی، څوک په بله لاره، څوک په بله لاره، په ګډ وډو، چې اوس ته د الله په دین سم ودرېږي او که نه ودرېږي. خلک لګیا دی د یو کلیپ د وجې نه ایمان بیلي، دین بیلي. د یو ګمراه یو کلیپ واوري، د یو ګمراه انسان 2-3 منټه خبرې واوري، د الله دین پې وبیلي. دا پتا امتحان دی. هغه د دین خلاف خبرې کوي یا د قرآن او حدیث خلاف خبرې کوي. پتا امتحان دی چې اوس ته په دې قرآن او حدیث کله ودرېږي او که نه تختې اوس په بل طرف باندې د دین نه تختې لګوي، کله په یو سوړه باندې ننوځي او کله په بله سوړه ننوځي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا زما دا دین دا صراط مستقیم دی، نیغه لاره د یو دین دی. وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي دا زما نیغه لاره ده، په دې لاره باندې ځئ او د دې لارې نه خوا دې خوا ګوره ډېرې لارې دي، په هغه لارو مه ځئ که نه د الله د سمې لارې نه به ګډ وډ شئ، منتشر به شئ، د الله د لارې نه به واړئ. بیا د دې مصداق نبی علیہ السلام مثال داسې ذکر کړی د دې آیت وضاحت چې دا سیده لاره دا د وحي لاره ده د نبی علیہ السلام چې الله زه په الله را لېږلم چې قرآن او حدیث دی. د دې سیده لاره آخري سټاپ د دې لارې هغه جنت دروازه ده. الله دې موږ ته نصیب کړي. بیا د دې لارې په دواړو طرفونو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دروازې لګېدلې دي، په هره دروازه یو شیطان او داعي ولاړ دی. اتا ته وایي دلته راځه، دا لاره د صحیح دې خوا راتاو شه، ابل درته وایي دې خوا راتاو شه، دې خوا راتاو شه. چا چې دا قرآن او حدیث پرېښودو، په دې دروازه نه ننوتو که په دې بله نه وننوتو، لاړلې د قرآن او حدیث نه ودنګېده. چرته هم دغه لارې جنت ته نه دي تلي. جنت ته چې کومه لاره تلې وه هغه د قرآن او حدیث لاره وه، هغه تا پرېښوده، په بله دروازه نه ننوتې، لاړې تباه و برباد شول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته صفا دین پرېښی دی. د الله نبی فرمایي لیلها کنهارها، د دې دین شپم د ورځې په شانته ده. معنا دا ده په دې کې اډو تیاره شته دی نه، ټول رڼا او واضح دین دی. که په یو ځای کې ته پرې نه پوهېږه بس ستا نقصاني، لاړ شه یو عالم او پوهه کس ته کښېنه، به دې پوهې کې ذهن به دې کولاو شي، تیاره به ختمه شي. دې کې تیاره نشته، به دې دین کې وایي لیلها کنهارها، شپه هم د رڼا په شان ده. کوم ځای کې که تا ته اشکال راشي هغه اشکال به دې ختمیږي، تا ته به رڼا میلاویږي. الله سبحانه وتعالی داسې ښایسته دین موږ ته راکړی دی. زما محترم ورونو،